په وړیا ډول او بل انټرنټ د AI څخه په خپل موبایل کې څنګه استفاده وکړو. راځئ دغه ټول زه په 3 سټپه کې او 15 ثانیو کې در وښیم. په اول قدم کې په خپل موبایل کې پلی سټور راخلاصو. په پلی سټور کې د پاکټ پال AI اپلیکیشن را ډاونلوډوو او انسټالوو یې. په دوم قدم کې د پاکټ پال AI اپلیکیشن را خلاصوو او د AI ماډل را انتخابوو. نو که چیرې ستاسې موبایل کمزوری کوشش وکړئ تر ټولو هغه کم سایزه ماډل را انتخاب کړئ. زه د دې مثال لپاره د کوین اپلیکیشن 1.8 GB سایز لري را ډاونلوډوم. اوس چې AI ماډل را ډاونلوډ سو نو په دریم قدم کې پر لود باندې کلیک کوم او ځم خپل د موبایل انټرنټ وای فای او انټرنټ دواړه بندوم. نو زموږ AI ماډل اوس فعال سو. اوس به تاسو ته بیل انټرنټ او همیشه په وړیا ډول ستاسو ډیرو سوالونو ته به جواب درکړي. دا وړیا AI ماډلونه خورا ډیر زیات محدودیتونه لري، خصوصا هغه ماډلونه چې په سایز کې کم وي. او که بیا چیرې غواړئ بهتره AI ماډل ولرئ چې ستاسې اسنادونه هم درته خلاصه کړي، عکس هم تحلیل او ستاسې سوالونو ته بهتره جواب درکړي، نو په اپلیکیشن کې پر دغه درو لیکو باندې کلیک کوو او ماډلز ته بیا ورځو. دلته د جمع په علامه او آد فرام هاګینګ فیس آپشن باندې انتخابوو. دا به تاسو ته هغه ټول مشهور AI ماډلونه راولي. دلته به موږ تاسې د ګوګل ګیما 4 AI ماډل را انتخابوو چې هم چټک ده، هم ښه کار کوي او هم آخري معلومات پکښې دي، ځکه چې 2 ورځې دمخه یې بازار ته وړاندې کړی. که چیرې د پاکټ پال AI اپلیکیشن نه درته راځي یا AI ماډلونه نه درته راځي نو لطفا د VPN څخه استفاده وکړئ که چیرې په افغانستان کې یاست.